ډېر بوی نه دی بوی خدای ووایي څنګه بوی خدای څه شی دې راجمع کړي کاغذونه دي دا څه کې خرڅه ووایه خرڅه دا لاس کې دي چیرې په دې څه شی کې زړی ژوندی دی په دې تسبو څه شی کې تلاوت څه پې کې تلاوت څه پې وایي دغه بس سبحان الله فرمایي سبحان الله الحمدلله یعنې الحمدلله په دې الحمدلله وایي یا براغه خو نه دا مطلب دی چې دا د کار دی او بیا هم په دې الحمدلله وایي د الله نه راضي یې ښه دلته ډېر بد بوی دی بوی خدای ووایي چې کله هم دلته راځي درېږي په دغه بویناکو شیانو کې لاس وهې که نه او بل خوا هغه طرف ته پاک سوتره ماشوم ویني خپل همزولی چې هغه پاک جامې اچولي د مکتب بکسه یې شاته اچولي او هغه مکتب ته رواني په دغه زړه کې دې څه شی تېرېږي زړه کې نه تېرېږي چې موږ هم د مکتب ویلی سبق مو ویلی دغه پاک ګرځېدلی دغه مې زړه کې ګرځي درد دې کله دې زړه ته راسي بیا ولې نه راځي کله کله دې زړه خفه شي داسې ژړا درځي چې کاشکې مې د مکتب و سبق ویلی دغه داسې مو څه شی غوښتلی نو ولې اوس نه وایې اوس مجبور یې چې دا کار وکړو مجبوره یې دا بوی ته و نه دا څه وکړو غریبي ده پلار دې څه کار کوي پلار مې غلطک چلی غلطک څه ته وایي غلطک دا کچالو خرڅوي پیاز خرڅوي دا تا ته نه وایي چې مکتب ووایې وایي ولې نه وایي چې دا مجبور یې بیا چې دا کار وکړو هغه باندې هم ګزاره نه کېږي و نه کېږي ګزاره ښه داسې کله کله چې یوازې فرض کړه دا ملګري نه وي که نه ځکه دوی سره خندا هغه کوې داسې راته رښتیا ووایه چې دلته ده کې ګوتې وهې او مکتب ته ماشوم روان او تا کتلی رښتیا راته ووایه کله دې ژړلي دي ځان سره ژړلي مې ولې نه دي چې وایم دا کاشکې مې دا مکتب ویلی دا بوجۍ سرې مو څه غوښتلی خو ژړلي مو خو خامخا داسې شوی چې ده کې دې ګوتې ویلې د بوی نه ډېر زړه دې خراب شوی استفراغ درغلی ناروغه شوی و څو واره ناروغه شوی دوستانو دا ګلالی ماشوم ته د دې ماشاءالله دې ښایست ته وګورئ دې دا شکل ته وګورئ بس موږ وینا به څه وي رب دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي دا بچی دا لاسونه یې ته ما ته لږ وښیه دې جامو ته لاسو ته دا بدبوی هغه ځای کې زه لږ ولاړم زما طبیعت یې را خراب کړم خیر دغلته نور هم دي ته به داسې وکړې پهلوانه نن به لږه خرچه زه وکړم په ده به ځان ته جامې واخلې صحیح ده بیا جوړه ده مې صحیح ده خیر اوسي سلامت ګرانو وروڼو او خویندو که تاسو هم غواړئ موږ سره په دغه کاروان کې ملګري شئ نو لاندې لینک درته په سکرین ښکاري په دغه کې خپل ځانونه راجستر کړئ څومره مو چې وس وي انتخاب یې کړئ $50 نه نیولې څومره چې بره وي هغه انتخاب کړئ ستاسو د مرسته به موږ ته رارسیږي او موږ به انشاءالله داسې بېوسه بېکسه ناچاره کورنیو سره مرسته کوو او دی به په خپلو پښو درو تر څو پورې آینده کې دی دې ته جوړ وي چې نور غریبانو سره کومک وکړي او موږ حاضر یو چې هره میاشت کې تاسو ته ستاسو د مرستو ریپورټ هم درکړو که چېرته زموږ ریپورټ قانون کودنده نه وي نو کولی سئ بیرته په اساني سره خپل ځانونه د دې سیستم نه وباسئ فقط یو ایمیل مو ضرور دی چې ایمیل موږ ته وکړي انشاءالله موږ به ستاسو مرسته کینسل کوو السلام علیکم ورحمة الله